جهانگیر خان زنده‌باد جی. جهانگیر خان یو ځل بیا مسافرو ته ډېر زیات ښکلی پیغام ورکړی دی. مسافرو باره کې یو نوی ویډیو کړل. زه غواړم چې دا ویډیو په تاسو باندې هم وګورم. دوستانو ویډیو راسئ ما سره د جهانگیر خان دا ویډیو وګورئ چې جهانگیر خان مسافرو باره کې څه ویلي دي. دا نه پس بیا تاسو سره خپل یو څو خبرې کوم. زما مسافر ورونو، په مسافرۍ کې اول د الله عبادت کوئ، بیا ورپسې خپل مهنت کوئ، او په بل وطن کې د نشو تماشو او د فضول خرچو نه ځان ساتئ. ځان پکې شته کوئ او د مور او پلار ارمانونه پوره کوئ، ځکه چې په تاسو کې به داسې رونم وي چې قرضونه به یې کړي او تلي به یې، چا به ځای خرڅ کړی او چا به کالی خرڅ کړی. نو اوس خپل پوره کوشش کوئ، خپل قرضونه ختموئ، او چې کله وطن ته راځئ نو دومره سرمایه ځان سره راوړئ چې دلته هم پکې یو وړوکی کاروبار شروع شي او باقي ژوندم د مور او پلار او خپلو بچو سره تیر شي. بس همدا زما دعا ده او همدا زما وینا ده. ښه دوستانو، تاسو ما سره دا ویډیو وکتل چې جهانگیر خان ټولو مسافرو ته ډېر زیات ښکلی پیغام ورکړو چې مسافرۍ کې اول عبادت کوئ، د خپل مور پلار ارمانونه پکې پوره کوئ، د فضول خرچونو پکې ځان ساتئ. نو بالکل د دې څه موږ 100% کې یو ډېرې زیاتې ښکلې خبرې جهانگیر خان وکړلې. ما وایي تاسو سره هم شریکه کړم که زموږ دا ویډیو چېرته مسافر ګوري نو که هغوی څه عبرت والي نو دا ویډیو ما چې تاسو سره هم شریکه کړم. د ویډیو کتلو ډېره زیاته مننه. سعید جان افیشل چینل سره سبسکرایب کړئ داسې نور ویډیوګانو دپاره. اوس ما له راکړئ اجازت و. د لوی الله په امان.